السلام علیکم. امید لرم د الله نه چې ټول وروڼه به مې ښې دا وګورئ. خاص تاسو وروڼو دپاره ویډیو ده د بلار بچیلو ویډیو ده. دا چیلی به ګنټه دوو کې انشاءالله بچي ورکولو ته تیاره ده، خو د پیو چیلی ده. وګورئ ښه، زه به درته انشاءالله داسې شی نه ښیم چې تاسو ته به فایده درکوي. ویډیو پوره وګورئ، لایک شیر کمنټ لازمي وکړئ. دا صحیحوالی وګورئ په 2 نمبر دې کې لا ورځې شته، دا به ځان جوړوي. نورم که شوکي شی نه دي، کم ملګری راتګ غواړئ نو تاسو راشئ. دا پېښور فارم کې ولاړ دي. دا وګورئ په 3 نمبر دا وګورئ ماشاءالله ښه. دا هم سره صحیحوالو کې دا د پیو به انشاءالله مشین وي. ځکه درته ویم کاروبار وکړئ، کاروبار دې شي نو کې الله پاک ډېر غټ برکت او روزي ښې ده. تاسو وروڼه صرف شوق وکړئ، شوق او روزګار وکړئ. روزګار دا شي نه ډېر بهترین او خوبصورته کاروبار دی. الله پاک دې کې ډېر غټ فایده ښې ده. ستاسو سوچ نه زیات. دا کم چیلی چې تاسو اوس ګورئ دا ټولې په 2 لمتون په 3 لمتون کې دي او د پیو او د نسل په ذمہواری دي. دا زما د فارم خپل بریډر دی. کم ملګری نوی کاروبار کوئ، روزګار کوئ، ګوډ فارمینګ جوړېدل غواړئ، تاسو مشورې دپاره پېښور فارم ته لازمي راشئ. کله به هم تاسو نقصان نه کوئ. دې خبرې له زه بار بار ځکه زور ورکوم. ډېر ملګري نوي کاروبار کوي، په دې نه پوهېږي چې کم نسل والو کم ایج کې والو همیشه نقصان کوي. زه 5 سال نه دا کاروبار کوم او صرف ستاسو وروڼو دپاره دې دپاره مشورې له زور ورکوم چې کم ملګری کاروبار شروع کړي یا پردیس نه راغلی یا دلته لږ ډېر انویسټ کړي وي چا نقصان ونه کړي. نو ځکه درته ویم چیلی تاسو هر ځای کې اخیستی شي. د هغې څه منع نه ده چې تاسو ضروري د ما نه چیلی والئ. مشوره وکړئ، انشاءالله دوا به راته کوئ او تاسو کاروبار ته روزئ. دا ټول به زما خپل یو شاخونه وي. انشاءالله مونږ دا کار نشو پوره کولی. کم ملګری کاروبار شوق کوئ 20 30 40 دانې ودروئ، انشاءالله خرڅ زما کار دی. درځم به ستاسو د فارم ویډیو به اچوم. کم ستاسو علاقو کې لنډ تنان وي یو دانه دوال یا به تاسو نه اخیستلی کېږي. سیل پرچیز هم کوئ، فارمینګ هم کوئ. انشاءالله تاسو به روزي پوره نه کوي. دومره روزي ده دی کې. کاروبار ته روزئ، روزګار ته روزئ. انشاءالله مونږ به له ښه مشوره درکوو. دا سپین راجنپورو والا وګورئ ښه. ډېر ملګري وایي دا پیو وګوره، نو دا ټول د پیو چیلی دي. کومه چیلی هم چې درته ښیم انشاءالله په ذمہواری به خوراک ښه اجست پکې پیکې کې اجست. او یو خبره یاد ساتئ، فارم وکئ، روزګار وکئ، کسخي تیاروئ، ګټ تیاروئ، چیلی اخیستی شئ. دې شینو سره شوق وکئ، دوا به هم درته کوي. او دا یو حق حلال کار دی، سنت کار دی. کم پردیسي ملګري دي خپل کشر نه دی ورکوټې کاروبار شروع کړي، لږ لږ انویسټ. تاسو اکثر ګورئ په 2 3 لکه ولا موبایل راستولی کېږي، دې نه ولا 2 لکه باندې یو 2 3 4 چیلی بلار به والی چې بچي روړي دی کاروبار زده کړي. نو انشاءالله ستاسو کامیابي به هم وي او ستاسو د کشر کامیابي به هم وي. نو زمونږ لایک چې څه قسمه خدمت دي د سوات، مردان، دیر، بټخیله، ملکنډ، هریپور، ایبټ ډېر ملګري د صوابینا ډېر لرې لرې ځایونه راځي. کوواټ، کرک، هنګو، ټل پاړه، چینار، هنګو، وادي تیرا، باړه، کارخانو جم. دا وګورئ دا سره بیتل کېده خو دې کې لا ورځې شته. دا د 3 میاشتو بلار به ده. دا به ځان جوړئ او نسل نسل ته وایي. دې زما بریډر ته وګورئ بدماش دی بدماش. داسې تاسو وروڼه هم کولی شي کاروبار ته روزئ، روزګار ته روزئ. زړه مه وهئ، انشاءالله هر رنګ سپورټ به در سره کېږي. که د چا 20 30 دانې پکار یا به پنجاب نه ورکوم هول سیل ریټ. که د چا دانه 2 پکاري نو دې دلته راشي 3 دانې 15 هغې پسې غټه خرچه پنجاب نه کېږي. دا ښه اجست چیلی دي، د پیو تیار چیلی دي. پنجاب کې موږ سره داسې لاټونه وي شکیب لار به د 2 میاشتو کراسي نصیب دی خپل دی 35,000 لاټ حساب سره 40,000 36,000 38,000 مختلف لاټونه. دا کنفرم بلار به دي چې 10 دن 15 دن کې بچي ورکولو ته دي. د دې ریټونه بل رنګ وي. او که تاسو دام ټولې الی د دې به هم نه لار در کوم. انشاءالله تاسو که مارکیټینګ دپاره بوځئ، که ساتلو دپاره بوځئ، انشاءالله د جواد بی به تاسو سره هر قسمه خدمت ته حاضر دی. ویډیو لایک شیر کوئ، ځان خیال ساتئ. هر ځای کې چې مونږ هم دوا کې یاد ساتئ. زما به کوشش چې تاسو وروڼو ته ډیلی ښه معلومات، ښه مشوره او زما د پیج نه ته روزګار باره کې شیز میلاویږي. زمونږ پیج فالو کوئ. هر سپورټ ستاسو پښتنو ډېر غټ سپورټ دی ما سره. کله به هم زه تاسو پښتنو ته غلط بیاني یا داسې غلطه مشوره در نه کړم چې هغې کې تاسو نقصان وکړئ. انشاءالله راشئ، دوا به راته کوئ. چې نوی ګوډ فارمینګ جوړېدل غواړئ، هر ځای کې چیلی اخیستی شئ. د پاکستان ډېرې منډی شته. که تاسو مونږ ځان سره بوتلل غواړئ هم در سره تلی شو. که تاسو دلته نه چیلی دوالئ هم څه خبره نه ده. شروعات وکړئ، کاروبار ته روزئ. زما سپورټ په تاسو وروڼو سره. ځان خیال ساتئ، مونږ هم دوا کې یاد ساتئ. هر ځای کې چې الله م آباد خوشحال لره.